وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ زما د لاس ونیو معاذ بن جبل وی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه د ملګرو سره بلکې دا د هر هغه انسان بیا طریقه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم رواني او درون انساني او ښایسته اخلاق لري نو دی چې کله د ملګرو سره او چا سره ملاو شي نو لاس وله ونیسي او خصوصا چې استاذ د شاګرد سره دا معامله کوي چې کله پوکۍ د لاس وله ونیسي دا ګوته وله نیسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا طریقه کوله صحابي له به یې کله دا ګوته نیسي اړوله ګوره یو مسله دا ده بله دا ده کله به ورته لاس ونیو ګوره وایي زه درته یو خبره کوم کله به ورله په دې اوږه لاس کېښو لکه عبدالله بن عمر چې وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په اوږو لاس کېښو ما ته یې وایي کن فی الدنیا کانک غریب نو دې سره یو خو محبت ډېرېږي دویم دا چې چاته خبره کوي نو هغه ډېر په توجه سره بیا خبره اوري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معاذ بن جبل لاس ونیو او څه خوش قسمته انسان دی چې د ځمکې په دې مخ باندې غوره انسان د هغه لاس ونیسي او څه ورته وایي ګوره وایي یا معاذ یا معاذ والله انی لاحبک په الله مې دې قسم وي چې زه ګوره تا سره ډېر محبت کوم بیا په دویم پیر ورته وایي والله انی لاحبک په الله مې دې قسم وي چې تا سره ګوره ډېر محبت کوم فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك زه باندې ډېر مینې ډېر محبت ته سره کوم نو دا دعا درته ښیم فرض مانځنه بعد چېرته دا ذکر پرې نه دی اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك د دې ذکر فضیلت د دې نه معلومیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه په تا ډېر مینې نو دا یاده کړه مطلب دی چې دې دعا کې خاصیت دی دا ذکر معمولی نه دی ځکه خو دې ته ښایي دلته یعنی ای الله زما مرسته وکړه چې تا یاد کړم ستا شکر ادا کړم او ستا ښایسته بندګي وکړم دا ډېره قیمتي دعا ده بلکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره کړې ده وی ما ډېر سوچ وکړو چې په دې دعاګانو کې د ټولو نه فایدهمنه دعا کومه ده فایدهمنه خو ټول یې خو چې فایدې ډېره زیاته ده هغه کومه ده ما پکې ډېر وخت سوچ کړی دی نو دې خبرې ته ورسېدم چې د ټولو نه قیمتي او فایدهمنه دعا دا ده د الله نه مرسته غوښته په هغه څه کې چې الله پرې راضي کېږي دا یاده که دا خبره چې الله د سره مرسته نه یې کړي که نه ته یو سیکنډ د الله بندګي نشي کولی یو سیکنډ چېرته ګوره دا ونه وایي چې زه او زه یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان دا خو د الله رحم دی په موږ باندې چې موږ له دې بندګۍ توفیق را کړی او د دې دیندارۍ نیکې مې کوه نه کې دینداري مې کوه الله ته سجده نه لګوې مې لګوه لګې وې لګوه فایده ستا نقصان ستا خو دا خبره به نه کې چې یعنې زه څوک او ذره برابر عبادت د الله نشي کولی چې هغه الله دله طاقت نه یې درکړی بعضو خلکو زړه کې دا سوال لري چې ولې دا مسلمانان دیندار نه دي ډېره ولې اکثر مسلمانان کمزوري دي ولې دا دي ولې دا ټوله خبره د توفیق ده یعنی لازم نه دی چې تا کلمه وویلې د لا اله الا الله او ما کلمه وویلې د لا اله الا الله زما او ستا هغه عبادت به یو شی نه یو سړي په زړه کې اخلاص وي رب العالمین ورله توفیق ورکوي دا په دې امت کې دومره غټ نیکان خلک چې تېر شوي دي او دا علما چې تېر شوي دي ستاسو څه خیال دی دې خلکو مباره کې چې د هر څه دوی په خپل زور کړي دي د چا په زور یې کړي د الله په توفیق یې کړي ښه نو الله ورله توفیق ولې ورکړی اخلاص پکې زړه کې خیر پروت و ځکه ول الله توفیق ورکړی د هغې اخلاص نه بعد یې به کوشش کړی ته که دې درس کې ناست یې که نه دا محض د الله توفیق دی ته که د دین څه مسله اوري دا صرف د الله توفیق دی ستا که ګیره ده په مخ باندې
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې سره د الله طرف نه توفیق دی که ته سلفي موحد متبع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د الله طرف نه توفیق دی شکر ادا کوه مونږ په هر منځ کې په هر رکعت کې سوره فاتحه وایو که نه وایو الحمدلله پای کې مونږ څه وایو إياك نعبد وإياك نستعين يلا خاستا بندگی کو خاستانه مرسته غواړو ولې د دوه خبرې یو ځای دي د دې دلاسه معنی دا دی چې یلا ستا بندگی کوم خاص خو ګوره ستا په مرستې سره به یې کوم نو تا نه مرسته غواړم چې تا زما مرسته نه کړي نو ستا بندګي هم نشم کولی چې الله در سره نه وي او الله دې ملګرتیا نه کوي او الله طاقت در نه کړي که نه ته د دې جمعه ته پورې نشي راتلی چې الله توفیق نه در کړی ته په دین کې مال نشي لګولی چې الله توفیق نه در کړی ته الله نشي یادولی چې الله توفیق نه در کړی ته علم نشي زده کولی چې الله توفیق نه در کړی ته چاته علم نشو کوی ټول هر څه د الله په توفیق سره دي نو دا ډېره قیمتي دعا ده د فرض مانځه نه بعد د تاسو نه ګورئ چې ته هېره نه شي کومه دعا ده اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا الله زما مرسته وکړه په څه کې چې تا یاد کم او ستا شکر ادا کم او ستا ښایسته بندګي وکړم که چې دا دعا د الله قبوله کړي نور ته الله نه څه غواړي چې دا دعا الله ستا قبوله کړي او الله ستا مرسته وکړي چې تا الله په ښه طریقې سره یاد کړي او بیا د سره مرسته وکړي چې ته الله شکر ادا کړي او بیا د سره مرسته وکړي چې ته الله ښایسته بندګي وکړي نو ته غواړې نور څه دا قیمتي دعا قیمتي انسان د ځمکې په دې مخ باندې هغه انسان ته ښوولي دی چې د ورسره ډېر محبت دی د دعا به ورسره دعا وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په معاذ بن جبل باندې ډېر مین رضی الله عنه